د مقاومت په نوم جبهه د ښار کې مو څلور طالب سرتېرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د مقاومت په نومي جبهې ادعا کړې چې د دیو کسانو تېره شپه د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې پر طالب سرتېرو برید کړی، چې په پایله کې 2 طالب سرتېري وژل شوي او د نور ټپیان دي. یا د جبهې په یو اعلامیه کې ویلي چې دا برید پرون سه شنبه ماښام مهال د تالقان ښار اړوند سیمه کې ترسره شوی. اعلامیه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د مقاومت جبهې کسانو او ملکي خلکو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. تر اوسه د تخار سیمه ییزو طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.